د یو سړي چې له احکم الحاکمین سره رابطه یي، تعلق یي، هغه بیا ناکامه کېدلی شي. په لمانځه کې ډېرې فایدې دي، د لمانځه ډېر فواید دي. دا لمونځ د الله پاک سره رابطه ده. د یو سړي چې له احکم الحاکمین سره رابطه یي، تعلق یي، هغه بیا ناکامه کېدلی شي. او لمونځ هغه ذریعه ده، اهمه ذریعه ده د الله پاک سره د تعلق. علماء کرام لیکي چې کم سړی 5 وخته لمونځ په پابندي سره کوي، الله پاک 5 انعام ورکوي. یو انعام دا چې دا سړي په روزي کې به برکت وي، په رزق کې به برکت وي، د رزق پراخي الله پاک پر راولي.